السلام علیکم حاجي صاحب. وعلیکم السلام وکیل صاحب ستړی مه شې. خیر چې څنګه ښه؟ شکر دی امن د خیر. دا ستا وصیتنامه ما تیاره کړه حاجي صاحب. په دا کې ما دا ستا ټوله جایداد راواخیستې، ما ستا د زوی پر نامه کوي. ستا د لور پر نامه باندې ما یو شی هم نه دی کړی. دا دې ډېر ښه وکړو وکیل صاحب چې د زما د زوی پر نامه دې کوي. دا به ته ویسې خو زه تا ته یوه مشوره در کوم. څه مشوره وکیل صاحب؟ ته دا ستا د زامنو باندې ټسټ وکړه چې آیا دا ستا زوی دا ستا د جایداد قابله دی که نه دی. یاره وکیل صاحب دا دې ولې سمه خبره راته وکړه، زه به نن ټسټ کوم. و دا کار ما د الله د رضا دپاره وکړي. کور دې ودان وکیل صاحب، ډېره مهرباني. خوشحاله اوسې. زه خو نن وکیل له ځمه وصیتنامه لیکمه. دا نو ستی خپل نصیب دی، چا لکه شی ورلی نه ورلی، دا خو نو ستی خپل نصیب دی. احمده بابا هېڅ خبره نه ده، ته زموږ د دواړو مشر یې، زموږ د کور مشر یې، چې تا خوښ یې هغه رقم ما بابا زه هم اعتراض نه لرم، لالا دغه خبره وکړه، بس ته خپل په کار باندې ښه پوهېږې چې تا څنګه خوښ یې هغه رقم وکړه. زه ورځمه بس اوس وصیت لیکمه، سمه ده؟ سمه ده بابا، سمه ده. دا هلک چیرې ده، نجلۍ چیرې ده چې یو لا نه ښکاره کېږي. او وکیل صاحب درته ویلي ورته په دا خپل اولاد باندې ټرایي وکړه چې دا ګسه د حق حقداره دي که نه دي. ته راسه اوش پیرکه اوبه راوړه هلکه، څه راوسو؟ بابا څه در وسول؟ اوف بابا څه در وسول؟ وی بابا څه در وسول؟ بابا غږ وکړه څه در وسول؟ هلته یې وار امبولانس ولته لالا ټلیفون وکړه بابا څه وسول؟ وش دا یې وکیل ټلیفون ولې نه پوره کوي، د وکیل نمبر کار نه کوي. ته پرېږده ستا خبرې بابا، خو زه ځم او دا وصیت کوم چې اوس زه وکیل ته ټلیفون کوم چې جایداد یې د چا پر نامه ور اړولی دي. ته وایي امبولانس راوغواړه، امبولانس راوغواړه. شکر دی مولا. زه ستا در مخ ډېر شرمنده یم، بیخي دسه شرمېږم، ګسه درته کتی نه شم. ما چې په چا بروسه کړې وه هغه د وکیل بوکه و، ورته شکر دی زما اولاد یې زما ژوند دې غوښتی، زه ګسه درته کتی نه شم، زه بیخي ډېر دسه شرمېږم. بس بابا الله پاک دې تا ته ژوند درکړي، خدای دې بس زه ډېر دسه شرمېږم. الله دې ګرد عمر مه خواروه، الله دې ګرد عمر خوشحاله ساته، ډېر دسه شرمېږم. السلام علیکم یارانو، هیله لرم چې جوړه روغ د صحت په جامو راته پټ یاست. زموږ دوی په معاشره کې دا یو شی ډېر عام دی او ډېر غټ ناسور هم دی. ناسور په دې دی چې موږ دوی و زوی ته حق ورکوو، لور ته مې شا وګرځولې ده. پلیز موږ دوی څه دا ریکویسټ کوو چې یاره چې څنګه زوی ته خپل حق ورکوې داسې لور ته هم خپل حق ورکوو. عثمان اغا بالکل پیرک خان چې کومه خبره وکړه دا 100% زموږ دوی په علاقه کې دا ناسور شته. الله پاک دې دا ناسور ختم کړي. لور چې دا هغه یو غټ نعمت دی زموږ دوی دپاره، د پلار دپاره ډېر غټ نعمت دی. وروره زموږ دا یو کوچنی میسیج دی په ساده لباس کې درته جوړ کړی دی، ستی به خوښ شوی او یو خواست درته کوم ستا مخ ته سره شیر کړي، که چیرې د دې څه چا سبق واخیستی ور خپلې لور ته یاد ورکړئ. هر وخت خوشحاله اوسئ چې هر ځای یاست آباد اوسئ.